د جمعې په ورځ باندې د ماسپښین د خطبې نه راواله تر ماښامه پورې په دې کې یو وخت دی چې هغې ته وقت مستجابه وایي چې دغه وخت کې که ستا موافقه راغله او څه دې وغوښتل الله یې درکوي یو وخت پکې الله تعالی مستجاب ګرځولی دی د دې وجه نه د صحابو د سلفو به دا طریقه وه چې د مازدیګرې لمونځ به یې د ماسپښینې لمونځ به یې وکړو نو تر ماښامه پورې به بیا د جومات نه نه وتل چې دا وخت مستجابه لاندې ډیر اقوال پکې دي څوک وایي د خطبې د ختمېدو په ټایم کې دی څوک وایي د مانځه په ټایم کې دی څوک وایي د اختتام په ټایم کې دی دا ټولې تخمیني خبرې دي معین ټایم یې نه دی وایي د دې د وجې نه ترغیب به دې خبرې ته میلاوېده چې د مازدیګر د جمعې په ورځ باندې د مازدیګرې ټایم چې دی دا به نه ضایع کوه بس د دې په دې ورځ باندې به خلک د جومات نه نه وتل ناست به دعاګانې اذکارونه به یې کول تر ماښامه پورې د دې دپاره چې دا وخت مستجابه رانه ضایع نشي دا خراب نشي خو مسلمانان خو د دې ګټې نه دي خبر غیر دین ولګېدل هغې وایي چې دا خو ډېر قیمتي ټایم دی هسې نه چې ته موافقې پکې رانه شي موافقه دې ته وایي چې مثلا ته دعا کې او دکه ټایم داخل شو تا پکې څه وغوښتل بس هغه امین سره درکړو کي چې تا پکې د جمعې په ورځ باندې د ماسپښین د خطبې نه راواله تر ماښامه پورې په دې کې یو وخت دی چې هغې ته وخت مستجابه وایي چې دغه وخت کې که ستا موافقه راغله او څه دې وغوښتل الله یې درکوي یو وخت پکې الله تعالی مستجاب ګرځولی دی د دې وجه نه د صحابو د سلفو به دا طریقه وه چې د مازدیګرې لمونځ به یې د ماسپښینې لمونځ به یې وکړو نو تر ماښامه پورې به بیا د جومات نه نه وتل چې دا وخت مستجابه لاندې ډیر اقوال پکې دي څوک وایي د خطبې د ختمېدو په ټایم کې دی څوک وایي د مانځه په ټایم کې دی څوک وایي د اختتام په ټایم کې دی دا ټولې تخمیني خبرې دي معین ټایم یې نه دی وایي د دې د وجې نه ترغیب به دې خبرې ته میلاوېده چې د مازدیګر د جمعې په ورځ باندې د مازدیګرې ټایم چې دی دا به نه ضایع کوه بس د دې په دې ورځ باندې به خلک د جومات نه نه وتل ناست به دعاګانې اذکارونه به یې کول تر ماښامه پورې د دې دپاره چې دا وخت مستجابه رانه ضایع نشي دا خراب نشي خو مسلمانان خو د دې ګټې نه دي خبر غیر دین ولګېدل هغې وایي چې دا خو ډېر قیمتي ټایم دی هسې نه چې ته موافقې پکې رانه شي موافقه دې ته وایي چې مثلا ته دعا کې او دکه ټایم داخل شو تا پکې څه وغوښتل بس هغه امین سره درکړو کي چې تا پکې